اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. او تختم دا عرش عظیم دی، خاوند دا عرش عظیم دی، و رب دا غیر مربی دی. سورة یونس آیت نمبر 98 کی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ترتیب عثمانی لسم، ترتیب نزولی یو 50 دی. نازل دے ورست سورۃ اسراء فما سبق سورت کے رد و براءت د مشرکاننا. پدی سورت کی رد دلیل دا غی دے هغه به ویل چې مونږه عبادت نه کوو مګر دا دې لپاره چې زموږ شفاعت دي. نو دې صورت په آیت نمبر 3 او 13 کې وا من دون اذن الله په شفاعت رد راشي ما من شفیع الا من بعد اذنه. دارنګه په آیت نمبر 13 کې ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض. ما سبق صورت کی د مخالفین د قران کریم نه براءتو چې يهودو په دې صورت کی ترغیب ال قران ده. تلک آیات الكتاب الحکیم. د ما سبق صورت په اخر کې دعوا و چې لا اله الا هو. په دې صورت کې په دغه دعوه باندې ولس دلایل عقلیه پیش کیږي. د ما سبق صورت په اخر کې اطاعت الرسول، منافقانو اطاعت نو کړي، داغي ردود او په اخر کې دغه دعوه او اطاعت. دې صورت کې پر رسالت باندې وې اعتراضونه داغي جوابونه دي. انا وحینا الی رجل منهم، دا شبہ ولنی مال جواب دا. دویم اعتراض دار چې ائتی بقرآن غیر هذا وبدله، داغي جواب راځي. دریم اعتراض دار لولا انزل لی آیت من ربها، داغي جواب راځي. سلورم اعتراض دار چې ام یقولون افتراه، ځان نه جوړ کړي، خلفات بصورت مثلی، داغي جواب راځي. دا چن اعتراضات او داغي جوابات دي. نو خلاصه دا شو چې اطاعت الرسول او دعوت وحدانیت دلته اطاعت الرسول دعوا په دفع د شبهات او ثابتې داواله ثابتېږي چې منکر اعتراض دفع شي، او دا دعوا باندې عقلي دلایل دي او ول عقليه دلایل په پیش کیږي. تمام صورت دو دعوی وضاحت کوي. د لا اله الا هو دعوه ده په دلیل عقلیه باندې، او دارنګي صداقت قرآن تلک آیات الكتاب الحکیم. فرسالت چې کوم اعتراضات دي داغي جوابونه دي. کلمې د دې سورته 1802 دي، 1802 او حروف شپږ زرا پنځاویا دي.
شپږ زره 500 او وش پېته دي. شپږ زره 500 وش پېته. موضوع د سورۃ دعوت ال القرآن. دریو حصو ته سورۃ مشتمل دی. حصہ ورنۍ تر آیت نمبر 55. پدې اوله حصہ کې 15 دلایل د وحدانیت عقلیه پیش کیږي او په آخر کې نتیجه. او دارنګي څلور اعتراضات او داغي جوابات دي او په آخر کې نتیجه. دعوت وحدانیت معاد کیږي لا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق. او دعوت صداقت قرآن یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دا دو دعوی دي. 15 عقلی دلائل او د څلور شبو جواب په دې اوله حصہ کې دي. باقی پکې ترغیبات ال کتاب دي. تلک آیات الكتاب الحکیم. زواجر د منکرینو دي. تخویفات اخرویه دي دوه دعوو منکرینو ته. بشارات دي. نو خلاصه دا اولی حصی 15 دلائل په دعوت وحدانیت مع النتیجه. څلور اعتراضات په صداقت قرآن مع الجواب مع النتیجه. ترغیب ال الكتاب. زواجر د منکرین او تخفیفات اخروی. بشارات. بس صرف بوایم چې دا دلیل اول شو، دویم شو، دریم شو، غوښ شي وتا. دعوت وحدانیت مخکې صورت کې ذکر شوی د لا اله الا هو. دعوت صداقت قرآن په سر کې دي. الف لام را والله اعلم بمراده تلك آیات الكتاب الحکیم. دا سورۃ او د آیتونه چې کوم دی آیتونه د کتاب دي چې حکیم دی، د حکمت نه ډک دی، حاکم دی، د حلال او حرام بیلول کوي، محکم هم دی. دا دعوه شو. اول اعتراض ور باندې دا دی چې ځکه نه مونږ چې دا نازل په بشر باندې نه. اکان للناس آیا دې لپاره د خلق والی مکه و غیره لپاره عجبا عجیب خبره ده. انا وحینا ای بان اوحینا دا چې وحی وکړه مونږه الی رجل یو کس ته منهم د دینا په دې خبره ان انذر الناس چې او یره خلق لرا په دغه قران کریم باندې. دا خبر عجیبه ده ورته. دې خبر نه تعجب ځکه نه کوي چې څومره انبیاء علیهم السلام مونږ لګري دي، هغه ټول د انسان په لباس دي. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. مخکې جواب دی شوی. او مونږ لګره دي رسول دې لپاره انذر الناس وحی کړی دا مونږه یو رجل ته دینا پدې چې انذر الناس او پدې خبر او بشیر الذین زیر اور کاوی کسانو ته امنو چې ایمان وروړل دي. پدې خبر چې ان لهم قدم صدق یقینا دې لپاره قدم صدقنا لوړه مرتبه د صدق دا، لوړه مرتبه د صدق د قول او د فعل دا. قدم صدق ډېری ترجمه شوی. باجو مراد د قدم صدق نه ثواب او خیر دی، ثواب د خیر عند ربهم. باجو مراد د قدم صدق نه ایمانهم فی الدنیا وقدمهم فی الاخره عند ربهم. باجو چې قدم صدق نبی صدقنا. اکثر مفسرین دا معنی کوي چې دوی لپاره قدم صدق ای شفیع صدق. قدم په معنا د مقدمه خلی
قدم د صدق دی، یعنی یو شفیع د صدق دی چې هغه پیش قدمی دوی ته ده. لکه نبی علیہ السلام بیان فرط لکم، زستاسو پیشکشم مخکې زم لار د تواروم. ابن کثیر وی مراد د قدم صدق نه اعمال صالحه دی التي قدمها چې د مخکې کړی دي. تفسیر مظهر وی قدم صدق منزل رفیع دی، اوچت مقام. شاویولات سے وی کنایه د عز و سلطنت نه ده. قدم صدق عند ربهم یعنی بچیان او عزتونه دي. محبوب نے چاہتا پوسو کہ قدم صدق معنی صدا. نبی علیہ السلام جواب ورکړي هي شفاعتی یتوسلون بی الی ربکم، دا زما شفاعت یادای خلق با په ما باندې رب ته وسیله کی، ما و پیش کړي. نو ځکه ماوی چې اکثر رائے دا سیدا چې شفیع الصدقین عند ربهم، او قدم وتذکر شدا پیش قدمی دا مخ کې تله دی. انا فرت لکم. نو یا معنا چې لوړ رتبه دا صدق د قول د عمل دا، یا هغه حدیث کې چې ترجمه راغلی دا بهترینه ترجمه ده. یقینا دوی لپاره قدم صدقین شفاعت او شفیع د صدق ده عند ربهم، چې شفاعت د محبوب علیہ السلام. قال الكافرون وای کافران ان هذا یقینا قرآن کریم لساحر مبین. ان هذا یقینا د نبی علیہ السلام خامخا د ساحر مبین ښکارا. اول اعتراض دا وکړ ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض. دعوت توحید باندې عقلی دلائل دي. دلیل اول دی یقینا رب تاسو الله دې هغه ذات دی چې د پیدا کړی اسمان له عظمت کې په 6 ایام پشپغو ورځو کې. دې تفصیل مخکې بار بار تیر. ثم استوى على العرش، بیا استوا وکړه الله عرش په عرش باندې کما یلیق بشانی. والله اعلم بمراده قراءته تفسیر و تفسیر قراءته. یا ثم استولى على العرش، بیا په عرش باندې والی جوړ شم. نو چې عرش اعظم د مخلوقاتو لپاره والی دي، نو تمامه دنیا باندې والی دي. یا ثم استوى معنا ثم قصد اعلی په معنا د اله او حذف د مضاف. ثم قصد الى خلق العرش يدبر الامر، تدبیر د کار کوي، د کارونو تدبیر کوي. يدبر الامر كله، او فرشتي په مقرر کړی دي والمدبرات امرا. نو اصل حقيقي مدبر اله دی. ما من شفيع، نشتر سوک شفاعتگر یوم القیامه الا من بعد اذنه، مگر رستو دا اذن دا الہنا چې محبوب مقام محمود کې سر په سجدش. نو دا غینه بعد به شفاعت شتا، اگر د مخ کې نشتا. ورځ د قیامت کې قهاریت دی، دینه بعد به شفاعت دروازې کولو شي. ذالکم الله ربکم، دغه کارونه چې کوي یعنی خلق د اسمان او د ځمکې چې کوي، رب تاسو یو تدبیر د کارونو کوي. فعبدوه، نتیجه شو. افلا تذکرون، پن عقلی بلکې وایخلی. دا یو بل سره خطیخه صداقت قرآن نه پر دلیل اعتراض او جواب واپس به دعوت توحید داغه دلیل عقلی دي. ضمنی به کې بعض الموت مرضی لکه اوس ګورا الیه دی الی مرجعکم، نو جو تاسو جميعا په غونډه باندې. وعد الله حقا، وعده کړی باری تعالی په دې کول سلام. حقا صدقا کائنا، وعده د الہ د حقا. یا په هر کون د وعده کې چې حق ده. نو دلته یو طرف ته وعید شو چې رجوع مشتری ګوري، نه ایمان راوړی. بل طرف ته بعد الموت ثابت. دویم دلیل عقلی، انه یقینا دا باری تعالی یبدا الخلق، بدء خلق کین، اول پیدا کې مخلوق د نطفه نه، ثم یعیدو،
بیا به اعاده کوي دې مخلوق لره بعد الموت، بعد الموت به ثابت. لکه چاول کې پیدا کوي نو داسې به هم پیدا کوي. سره پاره دا بیا اعاده کوي. دا خلق بیا ولی ژوند دي کوي لیجزي الذین آمنوا، ډېر پاره چې بدل ورکړي مؤمنانو ته نیک عمل ته بالقسط په عدل سره جنت. او هغه کسان چې کفر کړي دي لپاره شراب من حمیم، او بدی من حمیم د اوبو ګرمونه، وعذاب علیم، عذاب وجیع دی بما كانوا یکفرون، په سبب د کفر د دوی باندې. ان علت د بعث وی دې لپاره راځوندې کوم او بشارت او نظارت مو شو. ځکه سر کې دا راغلی چې ان انذر الناس وبشر الذين امنوا. هو الذي بیا دریم دلیل عقلی بیانېږي دا الله غزاد دین چې دا ګرځولې شمس نور لرا ضیاء خاوند رڼا، والقمر او ګرځولې سپوږمۍ لرا نورن رڼا، وقدران او دا اندازه کړی دي، قدرو ادا برابر کړی دي سیر ددا، اندازه کړی دي سپوږمۍ لره منازل په منزلونو کې، چا خپل دایری دی ورته اته شیانه هیڅ پاږي کې اندازه کړی دي سپوږمۍ لره منازل برابر کړی دي سیر د دې په منازلو کې ظرف بشي، برابر کړی دي سیر د دې سپوږمۍ منازل په منزلونو کې اتیش منازل. ډیر پاره د انوار سپوږمۍ پیدا کړی له تعلمون چې تاسو پیژنې عدد السنین اشمار د کلونو والحساب او حساب د میاشتو د ورځو. ما خلق الله ندی پیدا کړی باری تعالی ذالک دا شی الا بالحق مگر په حق سره، بیان الحق والباطل چې دال شي په وحدانیت د باری تعالی. یفصل الآیات تفصیل بیان باری تعالی ایتونه لپاره د قوم یعلمون چې پوي. دریم دلیل راغی، دریم دلیل اول عالم کبیرو، دویم عالم صغیر د انسان تناوه، دریم دا جو کې په فضا کې دا دوه دلیلو. څلورم دلیل ان فی اختلاف الليل یقینا په اختلاف د شپو او ورځو کې زیادت او نقصان تګ راتګ د دې کې، و ما پټول هغه شینو کې چې پیدا کړی باری تعالی په اسمان نو زموږ کې من شجر و دواب لا آیات خامخ دلائل د وحدانیت د باری تعالی لپاره د قومیت تقونا چې ځان ساتي کفر او شرک نام. اولی دو دلائل ویل بے وعید او بشارت، خو اغلتا بشارت په وعید مقدمو. دو دلائل نور په دعوه باندې وی نو بے وعید او بشارت دی، خو دلتا وعید په بشارت مقدم دی. ان الذين يقينون كسان لا يرجون لقاءنا، مکی سورتونه داسې عجیبه پیلل شوی دي، بس دعوا او د دعوی لپاره دلیل او به تخفیف اخروی یا دنیوي او به بشارت. نګور صداقت قرآن دعوی کې خدا یوی اعتراض د دې پیش کړي چې ساحر ورته وایي او دارنګي دی وایي چې دا خو په رجل نازل دی، او دا غینه بعد په هغه مخکنی دعوت لا اله الا هو باندې عقلی دلایل دو پیش کړه، به بشارت به تخفیف، به دو دلایل شو، به تخفیف به بشارت. هغه نه بعد به چې کوم دی دلایل تزي او د انسان سره شکرې دی ویني. ان الذين يقيننا كسان لا يرجون لقاءنا، چې امید نساتې لقاء زمونږه، یعنی ریګ نه د ملاقات زمونږ نو بعد الموت باندې یقین نه لري. وردو او خوشحال شوی دي، یعنی مختار کړي د حیات دنیا ژوند دنیوي
هغه څه خوشاله چې دی په ژوند دنیاوي کې اختاروا بما في الحياة الدنيا واطمئنوا بها او دل آرامی پیدا کړی د بیا په دغه ژوند دنیوي سره دای ځان تاسو ژوند ګرځولې دي پرې خودون کې د عمل دی پاغه یا جاهدین او منکر دي اولئک ماواهم النار نو ان الذين لا يرجون لقاءنا راټول سمشا واطمئنوا پردو باندې عاطف يرجونش لا يرجون اصل الذين يسمدينش اولئک مبتدا ثانی شو ماواهم النار دای خبر شه جمله خبر رینش دغه کسان چې دی مرجع د دی اور دی بما کان یکسبون په سبب د کسب د دیوان بشارت ان الذين يقينون کسان چې ایمان وروړي عمل نه کړی دنه کوي یهدیهم ربهم داخل بکی دوی لره رب د جنت ته به ایمانهم په سبب د ایمان د دی یهدیهم ربهم الجنه بإيمانهم تجری چې بهیږي بلندنه معنی داغینه من تحتهم لندنه معنی د دوینا سلور قسم ولیم فی جنات النعیم فجنت د نعمتونو کی او یو خاص قسم جنتم شته دعواهم فیها قولو دعوت دوی بفیا په جنت کې انشتهو شین کې یوسست ازلوشی سبحانك اللهم پاکی دتا ته خدایا فتاتی لهم الخدام بما اشتهون خادمان ورته غسر وړي دي چې څه غواړي الګا دنیا کې چې یو شی غواړي پکاري کنه چې ډېر سرمایدار نه بټن باندې وګته کې الته بټلې لاړ شي خادم براش الته بټلې څه شي تله غنښتا الته دعوت څه را اول د دې په جنت کې کې اوسې پکاروي سبحانك اللهم بس دا خبرو کی نو بس هغه غلامان به پزله باندې پوي چې دې سړی دغه شی بکار هغه شی ورته راوړي چې کم نه پکاري وتحیتهم او پیشکشی دې چې کم نه بیا په جنت کې خپلو کې چې دی اول سره ملایوي سلام سلام دې واخر دعواهم اخر دعوا قول دې به ورسره دا کړو د شرم نه راوي ان الحمدلله رب العالمین اخر دعوا به دا یعنی ثنا به رب العالمین ادا کوي په جنت کې ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير اوس د منکر د پاره یو خېګنه خایزر سره ډېر حکم تاسو ما نشر دعاګانې مغواړي خیریم کوي د خیر مغواړي زستاسو د خیر دعا ډېره قبلو مده شرم ډېره نه قبلو وکړه شرم د څه قبل اول لکه د خیر چې قبلوم لا قضی الیه مجل فیصله بټولو تراغلی دي زکه یره د سیمور نشته چې بچی ته نی ویلې چې خدای دې ځواني مرګ کا دا ورته په زرګونو کرتی ویلې دي او وی خو الهی نه قبلې نه ځواني مرګ کی دا ځواني کی نه مرګ وتا بد خیره د پلارانو مرګان دي بچو ته کوي خو هغه نه کی قبلې غبلې نه قبلې کله کله قبول کی چې ډېر زړه آزار شي یعنی هغه دوی د زړه ډېری کیم نه کوي زړه وشي نو د والد خیره قبول دي ولو يعجل الله للناس کچرین جل قبل اول باری تعالی رخل کو د پاره الشر شر لرا یعنی دعا د دې په شر کې استعجال دا منصوب بنزل خافض کا استعجالهم پشانت دا جل غختو دویتا جل غختو دوی بالخیر په خیر سره کا استعجال دعائهم بالخیر لکبا جلتا قبل اول دعا دوی د خیر سره پشان د جل غختو دی په خیر سره او الہ د دی هغه خیر زر قبلې کداغه شانته شرم قبل اوله لقودیا خامہ خبره لګل شوی او الہیم دوی تاجلهم نیټی ددای فیصل شوی به دوی ته نیټی ددای هلاک شوی بو فنظر الذين پس به پرېږدو موږ کسان لا يرجون لقانا موږ پس پرېږدو هغه کسان لا يرجون چې نه یریږي د ملاقات زمونږ نه بعض بعد الموت باندې ایمان نه لري
نو پرېږدو دا کسان مونږ په طغیان په سرکشي د دې کې یامهون حیران الکون دې کې چې حیران وي. و اذا مس الانسان کله چې مسک انسان کافر لرا الضر بدبخت لرا الضر تکلیف دعانا نو دعاګانې غواړي مونږ نه بلی مونږه لجنبی پاړخ الوان متجع او قاعدا یا پناست او قائما یا پولاړه فلما کشفنا هر کله چې لري کومه ورودنه درهم تکلیف ددا مره استمر على ترک الدعاء نو به همیش لګي دعا نه کوي کعلم يدعنا گویا کې نو بل د مونږ دعا نو وخت د زمونږ نه اله درنا یو تکلیف لره مس او چر رسیدل او دلره مخکین دته چې مخکې کوم رسیدل تکلیف وګویا کې د مونږ نه بيخي دعا نه وغوښتي نو دا خبر رب کریم ډیره بده غني چې د تکلیف په ټیم کې ته غواړي او د راحت په ټیم کې وته دعا نه کوي چې بیماری څومره چغي وایي ګاډي جنگي څومره چغي وایي او چې روغ جوړي به په کټه کې لټه دا بدعت دا بدعت د همیش دعا غواړي دعا د پر ټیم نشته ته ټاکا کذالک درنګ زوینا خستکل شه مسرفین زیتی کونکو خاص کر مشرکین ته ما هغه څه کانو چې دي یا منونه چې کوي. ابن عباس سے وہ غدا عمل لیں من الدعاء فی الشدت و ترک الدعاء فی الرخاء شدت پټیم کې دعاګانې غواړي او سانې پټیم کې نه غواړي دا کار د مسرفینو ته خسته کړی شوی دی. خوشالم دی پدې کې چې مونږ کار روان کړی. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم تخويف دنیوی خامخا په تاکید هلاکړي مونږ اهل قرون ورنستاسنه امتنا لما ظلموا هرکل چاغي کفر ظلم وک وجاتهم حال راغني واغل الرسل مستاج پیغمبران داغي فواضح معجزات باندې او علامات باندې وما كانوا نو واغل يؤمنون چې ایمان وروړي. كذلك دغرنګي نجزي القوم المجرمين جزاء ورکم قوم مجرمين لران تخفيف دنیوي. ثم جعلنا بهوګرد موږ تاسو لرا اے امت د نبی علیہ السلام خلیفگان فی الارض پزمگا کی من بعدهم رسل علاقت دا قومون نورنا دیر پار لننظر چی منگا اگورو که فتا عملونا سنگی تاسو چا عمل کوئی چا کار کوئی تاسو. و اذا تطلع علیم آیاتنا بیناتنا دویم دے اعتراض داغئی صداقت قرآن بانی دعوه بانی سلور دلائل دوت انداز تخفیفات اخرویہ درما تخفیف دنیوی اوس دعوه صداقت قرآن باندې دویم اعتراض و اذا تطلع علیم آیاتنا کله چې ولستې شي په دې باندې ایتونه زمونږه بالکون ایتونه زمونږ کې چې دی بینات واضح دال په وحدانیت باندې قال الذين ويا كسان لا يرجون لقانا چاغي نه یریږي د لقا زمونږ نه یقین پینه کوي سوای ایتم قول قال شو اعتراض لو کا یا رسول الله بقران فیو قران سره غیر هذا غیر د دینا او بدله یا تغییر ورک دلرام هغه وویل چې داسې آیتونه وایا چې پاغي کې دا بوتان اورد نه وي کله به بیا ویل چې د دې عذاب په ځای آیت د رحمت راوړه د رحمت په ځای آیت د عذاب راوړه. قل ورته ما يكون لنا مناسب ما لرا خبران انو بدلو چې تغییر ورکم دی قران کریم لر من تلقاء نفسه طرف خپلام د خپل جانبنا من قبل نفسي ان اتبعوا ذا تابعدارینکم دبل چا الا مگر دا غڅا چې وحی کولې شي له ماتا ان اخاف یقینا زیریګم ان عصیت ربی کنا فرمانی در خپلو کما یریګم دا عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې غټینا. قول ورته دویم جواب راځي لو شاء الله ما تلوت علیکم که اراده شوی د باری تعالی الله اكون رسولا چې زه رسول نشم ما تلوتو نبو تلاوت کړي ما دې قران کریم لپاره پتا سی باندې ولا ادرا او نبو خبر درکړي باری تعالی تاسو ته په قران کریم او احکامات ور دی باندې خنا الہ زما د دې چې زه رسول نشم اراده نه کړی بلکې د دې اراده کړی چې زه رسول شم زکه تلاوت نکوم. فقد لبثت پس پتا
تحقیق درنگ تیر کړي ما فیکم بتا سي کې عمرن سو عمر من قبل وړاندې نزول د قران کریم نا ما و اسم نوائل افلا تعقلون پس عقل نه لري عقل یعنی نشته تاسو ته ذهن د انسانیت چې دا قران کریم ما ځان نه جوړ کړي کزان نه مې جوړول سلويخ کاله درکې او مخما ویلې کړه جواب دا خبره فمن ازلم زجر سوک دا ډیر ظالم بل لوی ظالم نشته دا چانه چې ځان نه جوړي پهلا باندې دروغ لرا یا تکذیب کوي پیتون د اله باندې انه یقینا شاندار لا یفلح المجرمون فلاح النبي مجرمان خلاصين هم مجرمان سنگینی ها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم او دوی عبادت کی سوا د الہ نه ما لا لا يضرهم چې ضرر نشي رسول دی لرا او نه نفع رسیدي تا نه ضرر رسي نه نفع ويقولون وایدي چې څوک ورته د عبادت مکوي نو وایدي هؤلاء شفاعاؤنا عند الله دا بوتان شفاعتګر زمونږ نه پنځ د الہ باندې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا خو تعالی تم بزلفا او رتبه کې نږدې کوي قل ورتوا تنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الہ لرا بما پاغ سبحانه لا يعلم في السماوات چې ندي معلوم الہ لرا علم نه لري الہ باغي باندې پاس مانګو نه کې نه پزماګه کې دا څنګه خبره ده تاسو خبر الہ ته ورکوي پاغه چا لا يعلمون چې ندي معلوم هغه ته پاس مانونو کې نه پزماګو کې دا نفدا علم د وجد انتفاده معلومنا نفد علم د وجد انتفاده معلومنا اصل کې د الہ العالمین کما حق او شریک شتنه د نو علم پسراشي وشي او شینا نو علم پسراشي نو تاسو خبر الہ ته ورکوي چې د سی بل شریک دی تاسو سره په هغه بوت باندې چې ندي معلوم الله ته پاسمان ازمکه کې شرکت داغه مع الله څنګه نه دی معلوم یعنی شرکت شتنه دی نو معلوم څه شي سبحانه پاکی الله له شریک نو تعالی مشرکون او چت داغه سره چې دی شریکې دی الہ سره وما كان الناس نو خلق د زمن د ابراهيم عليه السلام او نوح عليه السلام الا امه واحده مگر ملت واحده کمخ کې نشي آدم علیہ السلام کې ملت واحد د اسلامو بیا مختلف شو کفر پیدا کا زمان د ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام شنو خلک کافر شوی وټول امت واحد ملت کفرو به اختلاف وکاو او چې د مخ کې سره ولګي نو اختلاف به وسولګي نو دا خلک مگر امت واحده او یو دینو پس دوی سره اختلاف وکړو بعضی مؤمنین شو بعضی کافرین شو ولولا کلمه سبقت او کچری نوې کلمه سبقتا چې په خوا مقرر شوی د لوح محفوظ کې د تاخير د عذاب د امت نه کتره کلمات چې مخکې مقرر د جانب دربستان نه وی چرتا لقد يخمخا فیصله وکړه شی په منځري کې په هغه څه کې چې دي په کې اختلافونه چې اختلاف کوي عذاب برابرې نو رسول ذکر علل چې اختلاف ختم کی دریم شوبه ويقولون واذا لولا انزل علي آية من ربي ولنشي نازل ولي نبی علیہ السلام یو معجزه جانب رب ددنا دا انکار رسنه کوي دا اغدی به چې صفار سرو زرو شیو دلته چې کوم نه ویلي رواني شي فقل پس ورته وینما الغیب یقینا غیب کلی تفصیلی چې کوم نه ذاتی لله خاص الله لرین فانتظروا پس انتظار کوئ یقینا ز چې تاسو پرم د منتظرین را بشي در باندې واذا ذقنا الناس کله چې ورته کوم خلق ته رحمتا من بعد ضراء ورسل شدتنا مستهم چې رسیدلې دوی ته
اذا ناسا پدوی لرا مکرن یو فریب و تکذیب وی فی آیاتنا پد فرایتون زمون کی مونږ چې رحمت ورکو یعنی مونږ مالدار کو ورستو دا شدت او تکالیف ورچ دي تر رسیدلی بیا مکر کی تکذیب په آیاتنا کوي قل ورته الله والله چې کوم نه اسرار مکرا اسرع دی د جهات جزاء ورکول نه ماکرین ہوتا اسرع جلد ورکون کې دی جلد د جهات د مکر نه یعنی مکر والا ته جلد ورکون کې د عذاب دی یا شد عقوبتن جلد ورکون کې د عذاب دی دنیوي عذاب ته اشاره ده ان رسولنا یقینا فرشتي استاد زمون یكتبون لکی یغتم کورونا چې مکرونه جوړوي تاسو نه وای دروغ لران کرام الکاتبین لیکي شپږم دلیل په داوا باندې شپږم دلیل تخفیفات او تفسیرات نه بعد صداقت قرآن او چرل شو د دې زواجر شپږم دلیل دی په داوا باندې عقلی هو الذی ذا الله ذات یسیرکم چې ګرځي تاسو فل برین په اوچه کې په دواب والبحر په بحرونو کې په سفنو کشتیو کې حتی تر دې دا کنتم تخفیف دنیوي ته اشاره ده چې شی تاسو فل فل کې سوار په کشتۍ کې وجرین بهم او روان شي دا کشتۍ په دی باندې بریح طیبه په باد خوري باندې چارامي فرحو بها او خوشحال شي دا کشتی بانان بها پدغ خلی باد جاءت راشی ورتا ریح عاصف یوبات تیز عاصف معنی تیز قاصف شدید وجاءهم الموج او راشی ورتا چپیم من کل مکان دار رخنا وظنوا یقین راشی انهم یقینا دی چې کوم دی وحیتویم دا احاطه کړی شي په دی باندې اوس به هلاکیږي نو دغه وخت کې دعوا الله دعا غواړي د اعلان مخلصین په حال کون درې کې خالص کون کې دی الله لره د دین او به پکې موحدین شي وعد چې داسې حال راځي در باندې زیبانه چې ته سفر ته کشته کې بسواري بعد بدر باندې راشي بیا وسکوي بیا بازاري کوي دا وخت کې بیا وایي د ننجې تنا کچر نجات را کوي الہ تا مونږ من هذه الرغبات سخنا خاما خشوب من من الشاکرین د شکر گزارانو نن شکر استون کو نه بشو فلما انجاهم فسار کړه چې نجات ورکی باري تعالی دی لرا اذا هم يبغون فسنا صاحب دي چې کوم دی يبغون فی الارض بغي او فساد لټي پزماګه کې دا نجات ورکول ووم دلیل شو بغیر الحق یا ایها الناس بلا حق اے خلق انما بغيكم یقینا ظلم ستاسو او تلاغات ظلم په من خپل کې دا ظلم ستاسو علی انفسکم فزارو د نفسونو ستاسو باندې جنایت داغي متاع الحیات الدنیا اے متاع الحیات الدنیا عیش ور کړه مونږ دی لرا د متاع ژوند دنیوي ثم الینا به خاص مونږ ته رجوع ستاسو دا خبر بدل کوم تاسو ته پاتہ چې وای تاسو ته عملونه چې کول مو اتم دلیل مع المثال انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي فبقوا فنا کی کما ان پشان دو بوده چې نازل کوم د وبد اسمان نا فاختلطا پسا خلط والشبی په سبب د دیوبو نبات الارض کی جات دزمکین دا هغه قبیله نه چې خوري خلق ولنعام او چرپیان انعامات دي هغه نبات الارض چې ناس او انعام خوري په سبب د دیوبو سره اختلطا فيما بينهم حتی تر دې دا خلت الارض چې واخلص مکا زخرفها هغه زینت خپل وزینت او خخستش پسروش نو زیو ګلانو باندې پنباتاتو باندې وظن او ګمانو کې یقین راشي الله اهل د دې زمکی چې حراسونو دي کانان دي انهم یقینا دي چې قادرون علیها قادر دي پاخذ د غلو د دی باندې اتا راشي ورته امرنا امر د عذاب زمغ لیلن د شپې او نهار یا د ورځې
فجعلنا فسغرزم غیر حسیدا غریب دل شوین کأن لم تغن بلمس گوئے کہ نو بیگا ورکی کوتا دارنگ نفصل الآیات تفصیل بیانو منگا ایتونا پفنا دنیا کی نپار قوم تفکرون چری فکر کئیں دو تشبیح شو یو تشبیح پدی کې شوا چې تاسو دې کې شک کوئ چې بیا بحث نشي تاسو چې د ازمکه کې سو کرے راش نشي سو مې استفاده بیو کرے بیا راش نشي بیو کرے بیا راش نشي وې ری بيدای مرګ دی واپس بیا راش نشي چې وای کرے نه دا شانتا د انسانان بیا زرا پورته کوم بل وخت پکې تخفیف دنیوي ته اشاره ده چې دا مثال د انسان دی او د دنیا د په فنا او په بقا کې وګوره ته چې وفات پر راشي ختمي لکه بیګا چې سم نو دا شان د دنیا هم ټول ختمېدون کړه لکه دا فصلونه چې ختميږي یو وخت په باندې داسي امر د تعذيب زموږ راشي شپې کې ورځي دا ټول ختمي بیا والله باري تعالی یدعو بڑی خلق الى دار السلام کور د سلامتی ته چې جنت یا کور د هغه ذات ته چې سلام دی او کور سره جنت ويهدي من يشاء او برابر چاله چې راته د وشیلا صراط مستقیم لارې برابر تا صراط مستقیم یا چې کوم نه کتاب الله شریف دی د دې د موعظونه پن بیا اخلي حضرت علی سے مرفوع روایت پکې پیش کړي یا مراد د صراط مستقیم اسلام دی نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت پیش کړي پکې یا مراد ورنه حق دی قطاده مجاهد دارای دا یا مراد ورنه رسول الله و صاحباو نبی علیہ السلام او یاران الارض للذین دعوا کسانو پر احسن الحسنى چې خکړی دی عمل خپل الحسنى خېګنی دی چې جنت یا خاصتا هغه کسان نه پاره چې دي محسنین حسنا ده و زیادت نو څه زیادت د چې نظر الی وجه الرحمن دی یا زیادت د ثوابونو د چندونو دی محسنین وتخا ولا يراق وجوههم انبلند کی وجوههم مخونه د قطر گرد ولا ذله او نخواری اثر د خواري او د ګرد په مخونه نوي قطر ګرد چې توروالی ته مایل کی سواد بنوي اولئک دا کسان حال د جنت دیوم پیا خالدون بشارت او هغه کسان کذبوا اوستا تخفیف راغی چې ته کسب سیئات چې کړي لري بدل لرا خاصتا شرک جزاء سیئه بمثلها بدلا د سیئه په مثل دا غیدا دی کې زیادت نشته هر چی نیکی دلس چندیو زیاتی را پکې وتراقم اولان دی بکی دی لرا مخونو دی لرا ذلتن خوارین ما لهم نبی دی لرا من اللہ من عذاب اللہ من عاصم سفلا سون کے وساتن کے کانما اغشیت وجوههم مخونه بیداسی تور وی د غمنا گویا کې اغشیت پټکړې شوی دی ورغسته شوی دی وجوههم مخونو دی تقیتان سټوټی من الليل رشپې مظلمن پالیکون د شپې کې چې وی تیرام د تور شپې نه سټوټی په مخونو ورغورځول شوی تشبیه په سیوات کې اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا او هغه ورځ چې راغون به کوم د کافرانو لپاره په غونډه باندې ثم نقول وعدت به وایو موږ کسانو ته اشرکو چې شرکونه کړی دي مکانکم اقفوا مکانکم ودرېږئ په ځای خپل باندې انتم تاسو او شرکاکم او معبودان تاسو چې تاسو ما سره شریکان ګڼلیو فزینا ربی کریم فرمای زینا معنا فرقنا بلتن بوکړو مونږه بینهم پمنځري کې جدا جدا به کوم وقال شرکاهم وای معبودان د دې برت په پدی باندې کې ما کنتما نو تاسو یا نه خاص مونږ له تعبدون چې عبادت مو کوو تاسو اډو مونږ ته عبادت کړی نه دي یعنی زمونږ په امر مو عبادت نه کړی مشرکان به ورته وای بلا امرتمونا به عبادتکما بلکې تاسو مونږ مامور کړو چې مونږ ته سجدي ولګوئ
الها او معبودان به ورته وایي فکفا بالله کافی دی باندې تعالی شهیدن گواه بیننا و بینکم فمن زمون استاد کی وان كنا وانه مخفف من المثقل یقینا شاندار کنه من عبادتکم د عبادت تاسو نه غافلین خما خنا خبره مونږ ته پتم نه وتا سوچ دی لګوري هنالک پدغه ځکه او پدغه ټیم کې نه عند ذالک تبلو بیا به مومن او بلولی او پوي بشي کل نفس النفس هغه سبحانه اسلفت چې د مخ کې کړي د خیر او د شر نه ورد ربک لشی الله اله لرا اس اله مولاهم الحق اس الى الله الحق ربک لشی الله لرا چې حق دی اسوک دی مولاهم چې مولا د دی الحق صفت الله هیڅ وضل عنهم اور بشي د دوینا مشغول بشي په ځان خپل باندې هغه بوتان کانو چې د یفترون چې ځان نه جوړول زواجر شخات تخفیفات اخروی په یو آیت کې اوس دولس دا څلور دلیل راغونډيږي نهم لسم یو لسم دو لسم دلیل او قل دل تشبغه مرتبه کې اوسراغي قل ورته ما يرزقكم من السماء سوق دې چې روزي درکې تاسو ته من سمای د اسمان نه بالمطر والارض رزمکه په نباتات فسيقولون الله نبي اول شریک پیدا کوي او ورته من يملك السماء پس سوق دی هغه چې قدرت لري چې پیدا کړي هغه وګړه سمع له ابصار او نظرونه او ریدل او نظرونه یا وګونه او سترګې پیدا کړي سيقولون الله نبي اول بل چا پسې ځای دویم دلیل دریم او ورته څوک دی چې قدرت لري یو خرج شراو باسي ژوند دې مړینا او باسي مړې د ژوند دینا فسيقولون الله ورته وین ولذان نساتین او ورته من يدبر الامر څوک دا چې قدرت لري تدبیر د کارو کې سيقولون الله فقل فسرت و فلا تتقون آیات تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه بلکې وای ساتئ یا نه یریږي دغه الہ نه ویریږي فذلکم فذل صفات والا چې کوم نه الله دې چې رب تاسو دې الحق هو الحق فذلكم الله الحق ربكم فماذا بعد الحق پس نه ورستو د حق نه الا الضلال مگر گمراهی ده نه دغه حق ذات نه بغیر چې بل چا پسې سوق زین دلال دی په عبادت کې اے ماذا عبادتکم بعد عبادت الله الا عبادت الشیطان فانا تصرفون پس کما وخت ګرځولې کېږي تاسو کذالک لکه څنګه چې ربوبیت لایق د رب سره ده دغه رنګ حقت کلمت ربک ثابت تر کلمه د رب ستاسو په عذاب باندې هغه کسانو باندې چې فسقي کړي دي انهم یقینا دای چې دل منون ایمان نه راوړي دا فاسقین دوی بارکی خارجین حد الایمان بعضی چې دایمي شقاوت باندې مبتلا دي ثابت تر کلمه د رب ستاسو د تعذيب پدې چې یقینا دای منون ایمان نه راوړي در لسم دلیل قل ورته علم من شرکایکم هیشتره د معبودان استاد سناغا یبدأ الخلق چې بدء د مخلوقو کې د نطفه نه روح ورکې واچي ثم یعیدو به اعاده کی هغه لره بعد الموت به ژوند فاین جوابو که جواب درک خوړی راخه که جواب درنه کنو قل تورته الله یبدأ الخلق بدء د خلق ثم بیا یعید اعاده کی دلر بیا به ژوند کوي فانا توفقون پس کما اختلول کیږي تاسو کوم خوروانی سوال سم دلیل قل ورته علم شرکایکم اجتماع عبودان استاسنا من هغه څوک یهدی للحق چې هغه برابرې خلق حق لرا که جواب درک خوړی راخه که درنه کنو تورته قل الله ورته الله چې کوم یهدی برابرې خلق حق لرا اف من یهدی آیا پس هغه څوک چې برابرې خلق حق لرا احق ډیر لایق د دې یتبع چې اتباع تابعداري وکړي شي امن کنا هغه څوک لا یهدی چې په خپل املار مونډل نشي الا ایهدا مگر دا چې بوتل لشي
اچ خپلم تل نشي لاک چې بری بوزي. فما لکم فسچل تاسو لره کې فتحکمون څنګه فیصله کوي. وما يتبع اكثرهم او تابعداري نه کې عبادت نه کې اکثر د الا ظن مگر تش د ګمان. ان الظن یقینا ګمان چې کم نه لا یغنی نشي د فکول یو کس لره حق نشین څه شي. ان الله علیم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله او نه دا قرآن کریم چې جوړ کړی شي من دون الله. دا ګویا کې په ما سبقه دلایل تفریعات دي. مخکې دلایل ویلو دا په تفریعات دي. نه را قرآن کریم چې رضان نه جوړ کړی شي من دون الله لیکن تصدیق الذی تصدیق دا کتابونو نه بیان دی چې په مخاطب کې فقایدو کې په قصص او مثالو کې وتفصیل الكتاب الکه په معنا د مکتوب باندې تفصیل د شریعت هغه دی چې مکتوب فی لوح المحفوظ دی او یا تبیان د قرآن په حلال او حرام ابا واضح کوي. نو خدای قرآن کریم نه دی داسې یفترا من دون الله لیکن مصدق دی مفصل دی. مفصل د چاره دا شریعت دی چې پروت په لوح محفوظ کې دی. نست شک پد کې من رب العالمین دی در رب العالمین دا رخنا. ام یقولون افترا آیا دوی وایي چې د ځان نه جوړ کړي نبی علیہ السلام دی قرآن کریم لرا. قل ورته وای فاتو اثرات لو کې په صورت باندې مثلی په مثل قرآن کریم ودعو او بل من استطاعتم سوک چې واستاسی من دون الله سوا د اعلان کای صادقین په دعوا کې. اول ورته چلنداو لا ان اجتماعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قرآن کریم مثال نشراوړي. بیا دویم چلنج ورکړی شافاتو بعشر سور مثلی لسوره راوړي چاونه شنو سور توای فاتو بسوره مثلی. نو چې دای مونږ کړو نو اوله سپاره کې دا داوا به تکرار بلکې درو بلکې دې نسبت د دروغ کړل بما په قرآن باندې لم يحيطوا بعلمي چې دې حاتنه کړي په علم داغي پوي پینې دي چې څومره عمیق کتاب. ولما یاتي مونږ راغلي دي لرا تاویلو عاقبت دا هغه عذابونو چې دې سره وعده په قرآن کې شوی دي یا تاویلو حقیقت د قرآن. کذالک دغرنګ لکا تکذیب چې قوم ستا کوي دغرنګ کذب الذین من قبلهم تکذیب کړو هغه کسان چې وړاندې دین او د خپل کتابونو پس وګوره څنګه ګرځیدل اخري انجام د ظالمینو ډیر بدو تخفیف دنیوي دی. ومنهم من یؤمن به دا یو آیت دو چې دا په حقدار کتابو کې دي. بعضی د يهودانو یا د مکذبین نه غری یؤمن به چې ایمان وروړي په دی باندې. ومنهم بعض اليهود لا يؤمنوا بها چې ایمان نروړي په دی باندې کم چې ایمان نروړي مفسدين دي. وربك علم بالمفسدين اپی جنی عالم دې پاغي تسلی د محبوب تسلی. وان كذبوك او کچری تکذیب کړي دا کافران ستا فقل پس ورته ویلي عملي مال بدل د عمل زمارا او تاسو ته جزاء د عمل ستا سره انتم تاسو چې بریئون مما عملو بیزار و ویزار دا هغه سره چې زه عمل کوم او زه بیزار و ویزار دا سره تعملون چې تاسو یې کوئ. نو دا برات سره مولګو چلتم بیزاری دا خپل ته داسې بیزاری دا چې jihad راغله ده دلته داسې بیزاری دا چې بس کار را سمل لري تاسو خپل کار زو خپل کار مکی دی دا. ومنهم من يستمعون اليك بعض دین داسې چې وګ دي تعالی را تمسخرن او ظاهرا ستاتم دا سره چې ګینه دی به ایمان راوړي ته دعوت کې زور شروع کې افا انت تسمع الصم آیا پستا ورول کې صم کانو لرا کانو ته اوري نه دې زړونو وګونه کان دي ولو کانوا لا یقلون اگر کوي دوی چې عقل نه لري کا عقل نه لري او کانی نو به متا ته وروره. ومنهم بعض دینا غریان ذل الیک چې ګوري تا تا افانت تهدل عامیا
ایت هدایت کې لهم یړندو لرا ولو کانوا اگر کې ویلې بصیرون چې ګوري نه سب بصیرت لرا ګوري نه لارې د حق لرا یا اراده نه کړی چې حق وګوري یا د بصیرت خواندان نوي او لاندوی د زړه سترګې لاندې وي هغه ته هدایت کې نشي بچار کله دیدا سي شو فدوی باندې عذاب دنیا کې مرضی په آخرت کې خو الہ په ظلم نه کوي ان الله لا یظلم الناس شیئا لیکن داخله په ځانو خپل باندې ظلمونه ظلمونه کوي تخفیف اخروی ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا او یاد کا هغه ورځ يحشرهم چراجم کی باری تعالی دی لرام یهود نصارا او مشرکان کلم یلبتو نراوی لگ ذکر یو کو اوس واپس په یو عذاب کې شریکي کلم یلبتو گویا کړي درنګ نه تیر کړي الا ساعتن په دنیا کې مگر لږ ساعت من النهار د ورځ دا خبره به ولي کوي هغه شدت هغه سختی چې وګوري نن دنیا دا به تراحت ښکار شي پیدا خو اصل ساعتو چې تیر شو او یا د قبر زندگی باره کې بداوي په قبرونو کې مدرنګ نه تر کړه مگر لږ سات دا به ولي وي زکه چې دا اول شپېلې او دویم شپېلې په مینس کې یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام د دې په مینس کې با په دوی باندې ډیر مرګ براشي دوی باندې بیا عذاب ورکشي نو هغه عذاب نه بعد چې بیا عذاب شروع شي نو دوی به وایي چې بس مونږ خاص لږ سات تر کړو یتعرفون پیجنی بدیا یو بل سره بینهم په منځ خپل کې باز او باز پیجنین او بازوینو کې چې نه پیجنی فلان صاحب بینهم ولا يتسالون یا يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه نو داغه معنی بداوی چې کومک بنشي او د دې معنی بداوی چې دا یو بل بخو پیجنی او یادا چې ټیمونه دي بعضو ټیمونو کې بداسي چې بالکل باندې څوک پیژنې په خپل حال به مبتلا وي بعضو ټیمونو کې به و پیژني قد خسر الذين بتحقيقا تاوانی دا کسان کذبوا تکذیب کړي په لقاء الله فلقاء الله چې بعد الموت او نه دي مهتدين محبوب ته تسلی ده تاسو موږ عادل تعذيب دوی کړی دي باز در خایو کباز در اون خایو نو هغه موږ ورکو و اما نورینک او کچری او خایو موږ تا بعد الذي باز د هغه عذابون نه نایدو چې وادي کړي موږ د دې سره وادي کو موږ د دې سره کباز درو خایو او نتوفینک یا وفات کو موږ تعالی رام مخ کې د لیدلو تعذيب نام نو مخفقیږي فیلینا مرجعهم خاص موږ له رجوع دیدا ثم الله بیا باری تعالی شهیدن په دې غواړي هغه سبانه فعلونه چې کوي دې د خیر او د شر نام سزا بل تور کی ولکل امه رسول هر امت د پاره او رسول دې چې دعوت ور کوي پس هر کله به چراغ رسول د دوی دیتا فایدا جار کله چراغ رسول دوی لپاره په دنیا نو فکذبوا دوی به تکذیب وکړه نو قضیا فیصله وکړه شو بینهم په منځ دې کې بالقسط پاگل سره قوم بیا هلاک شو رسول ته نجات ورکړې شو حال دې له ظلمونو ظلم به نشو کولای په دوی باندې او ظلم نشي کولای په دې ويقولون ويلبا دې هر یو اهل دین خپل پیغمبر لرا تمسخرا او استبعادا متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت چې موږ سره ته وعده کې کایې تاسو صادقین ایبم داسې وي قل ورته وایا لا املک زمین کې رمضان خپل لپاره ضرر نه د ضرر ولا نفعا او نه جلب د نفع الا ماشاء الله مگر هغه چې اراده د باری تعالی وي به ملکیت او قدرت لرم نه بالکلیه نفع مکوا من دون اذن الله بدون د اراده د الہ نه سواک نه لري لكل امه اجل دار امت د پاره نیټه د وخت د هلاک دی اذا جاء کل چرا شدید نیټه د هلاک دی فلا استاخرون پس نه برستو کوي دی دا
فلا استاخرون نبرستو کیږي دیا داغه نیټه نه سات لک ساته ولا استقدمون او نبته مخکیشین او نه مخکی کیږي دا تاکید شو. قل ارایتم من اتاکم عذابه بیاتا و نهارا او ورته ارایتم آیا ویني تاسي کوي نو خبر را کوي ان اتاکم کچری راشی تاسي تعذاب او عذاب د الہ بیاتن د شپې او نهار نه د ورځې کیف تصنعون نو سچل بکوي ماذا يستعجل منه المجرمون دیکھی متعدد توجیحات دی یو دا چې ماذا پمانا رب ماذا شین او ما پمانا دا عذاب شي او ذا بعد ما پمانا دا الذی شي اے فمر عذاب الذین پس تشه بوی عذاب آغا چې جلد غختل کول داغی نا مجرمانو نو کراشی عذاب بیتن و نهارن سا عذاب بوی آغا چې جلد بغخت داغی نا مجرمانو یعنی دیر بد عذاب بوی بیا خبری را که خبر یا فمن عذاب اللتی یستعجل بی اتیانی المجرمون من پمانا دباش حذف د مضاف بیتیان المجرمون یا ما دا يفعل المجرمون قبلا پوی می کی چې به بدا مجرمان څه شي کوي اتم تاسو بیا څه چل کویل تا هغه وخت به ایمان راوړی نو بیا بدر توای ثم اذا ما وقع امنتم به آیا بیا کله چې واقع شو عذاب پتا سی باندې ایمان اورتا سی پدې یا ثم اذا ما وقع یا بیا هغه وخت چې واقع شي دا عذاب پتا سی باندې امنتم به ایمان براوړی تاسو آیا چې کله واقع شنو بیا ایمان راوړی الان او ورته الان آیا اوس ایمان راوړی بعد نزوله حال داره وی تاسو به په دغه عذاب تستعجلون چې جلد غختنه به مکولا مخکې به مویل امطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفر ما كنا مشركين فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا زمون عذاب چې وګوري ایمان به نه پنه رسیوتا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبتلون نو آیا به چې کله واقع شي عذاب ایمان براوړی او ورته په دغه ټیم کې اوس مو ایمان راوړل بعد نزولی وای تاسو چې جلب مخته ثم قيل به ویل چې کسان ته چې ظلم او شرک کړي او ته کې عذاب الخلد عذاب چې دائم حال تجزاون عذاب د همیشګي جزا نشیدر کوله تاسو الله بما کنتم تکسبون مگر په سبب د کې سب تاسو ويستمعونك حقن طلب د انباء د خبر کې استان یا رسول الله حقنا آیا حق د عذاب هو د عذاب یا هو د قران کریم یا هو د نبوت قل ورتوي نعم او وربي قسم لي پر خپل باندې انه لحق یقینا د عذاب خامخا حق دی قران کریم حق دی نبوت زما حق او نه تاسو د انکار په صورت کې چې عذاب در باندې راشي نه تاسو به معجزین عاجز کون کې الہ لره دراتلو د عذاب نه نو دا ای په معنا د نعم ده خو رسوتن لفظ د ربي قسم لازم دی بل ذي راضي قال الذين كفروا اتاتين الساعه قل بلا وربي لتاتينكم
بل ذراجي د عمل الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض تخفیف دی. او کوم مملوک شي د هر نفس د پاره ظلمت چې ظلمي کړي دی شرکی کړي دی ټول هغه چې دی پزماګه کې خامخا فدیه کې باور کې دا نفس به پاغي سره رضان د خلاصي لپاره کمثل مرسلین ما تقبل قبول بتنش واثر الندامه او پټي بدای ندامت لرام پیمانتیا لرام یا دا مشران د کشران نه ټول پټولا ځان سبا داوی یا ویلتنا قد كنا في غفلة عذاب ويا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هر کله چې دی ګوري عذاب لرنده مشران مکشران ندامت پټي ټول به پټي فیصله وکړي چې په مندري کې په عدل سره او دوی چې دی ظلم بنشي کولای په دوی باندې بلسم دلیل مع النتیجه الا خبردار ان لله ما في السماوات والارض خاص الله ټول چې دی په اسمانونو په ځمکو کې الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعده د باری تعالی حق او کائنات ده چې بعد الموت لیکن اکثر د دین لا علمون پویګینا دا الله ذات دی یحیی الباس ويميت فی الدنيا والیه ترجعون دی له تاسو واپس رجوع کولای شي. دو دعوی ذکر شیخا الا ان وعد الله حق الا ان الله ما في السماوات والارض. درې ما دعوه چې کوم دغه صداقت قران یا ایو الناس اے خلقو قد جاتکم بتاتک راغله تاسو ته موعظتنا نصیحت د جانب در موعظت او پند طرف تاسو نه وشفاء او شفاء لما دا هغه مرزونو لپاره چې دی په صدور په زړونو کې اول شفاء للناس مطلقاً راځي نو ظاهري باطني شفاء ده وهو من الضلالت رحمت من العذاب للمؤمنين د پاره د مؤمنانو. اوسه قران کریم او ذات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا سره یو ځای کوي. قران کریم او ذات د نبی اسلام یو ځای کوي چې دا خو تاسو ته پکار دی په دې خوشاله نه وکړي. قول ورته بفضل الله په احسان د باری تعالی باندې چې قران کریم او برحمتي او پر رحمت د الہ باندې چې اسلام دی او ذات د نبی علی السلام فبذالک پس په هر واحد د دیو باندې فل یفرحوا باید خوشالي وکړي. هو دا قران کریم او ذات د نبی علی السلام او اسلام غره ده دا سره یجمعون چې جمع کوي دا منکرین دا اموالنا. نو قران کریم باندې او پر رحمت باندې چې مارسلنا کې رحمت للعالمین دی یا مخ کی توبه کې تیر شو چې دا رحمت للمؤمنین دی نو خوشحالي کول دا امر به شو باید داخله په دې خوشحال وي. نو جشن قرآن جوړیږي د ستربندی د قرآن جوړیږي څوک متبدت نه وي هغه خلک هم کوي او که ذات د نبی رسول الله باندې خوشحالي پروګرام جوړ شي به بدعت ناروا ده. الکه راته چې کوم د ستربندی نه کېدا چې رسول الله مبارک کړی دا جشن قرآن چې جوړ کړی دی هغه جشن قرآن باندې جماعتونو کې کیمرې لګولې ورشه نمک منډی تا څه چل دی شبینه دا څه چل دی مقابله د قرآن دا ټول فاسقان فاجران قاریان راغون کړي د مصر قاریان ګری خریلی هغه چې په کم تل قران کریم وي تا ورته سبحان الله واحسن توین خطر د کفر ده. فاسق ریاکار تر باسطه پوری ګوره باسطم فاسقو پټوانی معروف دي ګره خړلې وا دریا نډک نو دا شینه په پروګرامونو به جوړای کیمرې به پکې لګېدلې او دا کاغه ورته کیږي په سټیجونو باندې دا لوی مولیان به راغون کړی وتا ابو نه بدعت نه بسې کاشوقان راغون شو
دی په فضل الله خوشالي کې هغه پر رحمته باندې وکړه. نبی رضات د نبی اسلام سره دومره دښمنی ده، بیغه بدعتم دی، حرامم دی، ناروام دی، څه ټاپی به بینه لګی. د افراط واجب خدای چې شب جمعه دی روایي، سه روزه دی روایي، چله دی روایي، سلور میاشت دی روایي، میلاد دی بدعت. عجیب خدای چې دا فردوس کې دا سینما په مخه کې د محمد رسول الله کانفرنس روایي، پښتیج دی رستمیم ناستی، بشوری دی مناستی، خزر دی وسخوا کې تیریږي دار سنتي، او عاشقان دی په بیت الله مسجد کې راغونډيږي او د نبی رسول الله ذکر دی کوي دار بدعتي. تعجبی خبره ده. د دې اجتماع سنت ده او زما اجتماع بدعت ده. ولی فرق څه شی دی؟ کم شی دی رانه زیات دی چې ستاسو سنتي او زما بدعتي. چې بدعت استام بدعت دا غم باندې کو چې سنت دی او رواج نو زمام رواج دی بیا. نو مقصد مې دا دی چې د شری چا باندې کله ګوته منی صحیح چې څلور ګوت امزان تر راګرځيږي بیا. د دې نه خواته دا حصہ ثانیه د دې سورۃ دا میلاد النبی باندې تفصیلی او بیان ما کړی دی. بس هغه ته مراجعه وکړئ، هغه کیسټ پیدا کړئ، ترلاسه کړئ. ناغه د میلاد النبی متعلق دی کې دې شي په دغه ځای باندې سحر کې د سلور پر خودن کې د عمل دی پاغه یا جاهدین او منکر دی. اولئک ماواهم النار. نو ان الذين لا يرجون لقاءنا راټول سمشان واطمئنوا پردو باندې عاطف يرجونش لا يرجون اصل الذين يسمدينش. اولئک مبتدا ثانی شو ماواهم النار دا خبر شه جمله خبر رینش. دغه کسان چې دی مرجع د دی اور دی بما کان یکسبون په سبب د کسب د دوی باندې بشارت. ان الذين يقينون کسان چې ایمان وروړي عمل نه کړی دنه کوي يهديهم ربهم داخل بکې دوی له رب د جنت ته ایمان په سبب د ایمان د دی. يهديهم ربهم الجنه بإيمانهم تجري چې بهيږي بلندنه معنی داغینه من تحتهم لندنه معنی د دوینا سلور قسم ولیم فی جنات النعیم فجنت د نعمتونو کی او یو خاص قسم جنتم شته. دعواهم فیها قولو دعوت دوی بفیا په جنت کې انشتهو شین کې یوسست یزلوشی سبحانك اللهم پاکی دتا ته خدایا فتاتی لهم الخدام بما اشتهون خادمان ورته غسر وړي دي چې څه غواړي. الګا دنیا کې چې یو شی غواړي پکاري کنه چې ډېر سرمایدار نه بټن باندې وګته کې الته بټلې لاړ شي خادم براش الته بټلې څه شي تلې غنښتا الته دعوت څه شي را قول د دې په جنت کې کې اوسې پکاروي سبحانك اللهم بس دا خبرو کی نو بس هغه غلامان به پزړه باندې پوي چې دې سړی دغه شی بکار هغه شی ورته راوړي چې کم نه پکاري. وتحیتهم او پیشکشی دې چې کم نه بیا په جنت کې خپلو کې چې دی اول سره ملایوي سلام سلام دې. واخر دعواهم اخر دعوا قول دې ورسره دا کړو د شرم نه راوي ان الحمدلله رب العالمین. اخر دعوا ویداوي یعنی ثنا به رب العالمین ادا کوي په جنت کې. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير. اوس د منکر د پاره یو خېګه خایزر سره ډېر حکم تاسو ما شر دعاګانې مغواړي خیریم کوي د خیر مغواړي. زستاسو د خیر دعا ډېره قبلو مده شرم ډېره نه قبلو وکړه شر مې دسه قبل اول لکه د خیر چې قبلوم لا قضی الیه مجل فیصله بټولو تراغلی وي. ځکه یاره د سیمور نشته چې بچی ته نه ویلې چې خدای دې ځواني مرګ کا دا ورته په زرګونو کرتی ویلې دي او وی خو الهی نه قبلې نه ځواني مرګ کی دا ځواني کی نه مرګ کی وتا بد خیره د پلارانو مرګان دي بچو ته کوي خو هغه نه کی قبلې غبدې نه قبلې کله کله قبول کی چې ډېر زړه آزاد شي.
یعنی هغه دوی د زړه نه ډېری کیم نه کوي، زړه نه وشي نو د والد خیری قبول دي. ولو يعجل الله للناس کچرین جل قبل ولې باری تعالی د خلقو د پاره الشر شر لرا، یعنی دعا د دې په شر کې استعجال دا منصوب بنزل خافض کا استعجالهم پشانت دا جل غختو دویتا جل غختو د دې بالخير په خیر سره کا استعجال دعائهم بالخير لکبا جلتا قبل اول دعا د دې د خیر سره پشان د جل غختو د دې په خیر سره او الہ د دې هغه خیر زر قبلې کې دغه شانته شرم قبل اوله لقو دیا خامہ خبره لګل شوی او الہیم دوی تاجلهم نیټه ده دین فیصل شوی به دوی ته نیټه ده دین هلاک شوی بو فنظر الذين پس به پرېږدو مونږه کسان لا يرجون لقانا مونږه پس پرېږدو هغه کسان لا يرجون چې نه یریږي د ملاقات زمونږ نه باز بعد الموت باندې صحیح ایمان نه لري نو پرېږدو دا کسان مونږ په طغیان په سر کشي د دې قیامونه حیران مالکان دې کې چې حیران وي. واذا مس الانسان کله چې مسک انسان کافر لرا الضر بدبخت لرا الضر تکلیف دعانا نو دعاګانې غوړي مونږ نه بلی مونږه لجنبي پاړخ پلوان متجع او قائدا یا پناست او قائما یا پولاړه فلما کشفنا وار کله چې لري کومغان وردنه درهم تکلیف ددا مر استمر لا ترک الدعاء نو به همیش لګي دعا نه کوي کعلم يدعنا گویا کې نو بل د مونږ دعا نو وخت د زمونږ نه اله درنا یو تکلیف لره مس او چر رسیدل او دلره مخکین دته چې مخکې کوم رسیدل تکلیف وګویا کې د مونږ نه بيخي دعا نه وغوښتي نو دا خبر رب کریم ډیره بده غني چې د تکلیف په ټیم کې ته غواړي او د راحت په ټیم کې وته دعا نه کوي چې بیماری څومره چغي وایي ګاډي جنگي څومره چغي وایي او چې روغ جوړي به پکې ټکی لټه دا بدعت او دا بدعت نه همیش دعا غواړي دعا د پر ټیم نشته ته ټاکا کذالک درنګ زوینا خستکل شه مسرفین زیتی کونکو خاص کر مشرکین ته ما هغه څکانو چې دي یا منونه چې کوي ابن عباس سے وہ غدا عمل لیں من الدعاء فی الشدت و ترک الدعاء فی الرخاء شدت پټیم کې دعاګانې غواړي او سانې پټیم کې نه غواړي دا کار د مسرفینو ته خستکل شوی دی خوشالم دی پدې کې چې مونږ کار روان کړي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم تخويف دنیوی خامخا په تاکید هلاکړي مونږ اهل قرون ولنستاسن امتنا لما ظلموا ارکل چاہی کفر ظلمو کا وجاتهم حال راغنی واغی لرسولهم مستاجی پیغمبران داغی فواضح معجزاتو باندې و علاماتو باندې وما كانوا نو واغی لیومنو چی ایمان روڑے کذالک دغرنگی نجزی القوم المجرمین جزا ورکم قوم مجرمین لران تخویف دنیوی ثم جعلنا بیوگردو منتاس لران اے امت نبی علیہ السلام خلائفہ خلیفگان فی الارض پزمگا کی من بعدهم رسل علاقت دا قومون نورنا دیر پار لننظرا چی منگا اگورو کے فتا عملونا سنگی تاسو چا عمل کوئیں چا کار کوئی تاسو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ دویم دے اعتراض داغئی صداقت قرآن بانی دعوی بانی سلور دلائل دوت انداز تخفیفات اخرویہ دریم تخفیف دنیوی اوس دعوی صداقت قرآن بانی دویم اعتراض دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کل چولستیشی پدی بنیتون زمنگا فالکون ایتون زمن کی چی دی بینات واضح دال پا وحدانیت باندے قال الذین ویا کسان لا یرجون لقانا چاگئی نیری گی در لقا زمن یقین پی نکئی سوائی ایتی مقول رقالشو اعتراض لو کا یا رسول اللہ بقرآن فیو قرآن سر غیر آزا غیر ددینا او بدل ہویا تغییر ورک دیل رام اغیب ویل چی داسی آیتون ہوا یا
چې پاغي کې دا بوتان اورد نه وي. کله به بیا ویل چې د دې عذاب په ځای د آیت د رحمت راوړه، د رحمت په ځای آیت د عذاب راوړه. قل ورته وای ما یکون لنا مناسب ما لردا خبران انو بدلهم چې تغییر ورکم دی قران کریم لر من تلقاء نفسه طرف خپلام د خپل جانبنا من قبل نفسي ان اتبعوا ذا تابعدارینکم دبل چ الا مگر دا غصا چې وحی کولې شي له ماتا ان اخاف یقینا زیریګم ان عصیت ربی کنا فرمانی در خپلو کما یریګم د عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې غټینا. قول ورته دویم جواب راځي لو شاء الله ما تلوت علیکم که اراده شوی د باری تعالی الله اكون رسولا چې زه رسول نشم ما تلوتون نبو تلاوت کړي ما دې قران کریم لپاره پتا سی باندې ولا ادرا او نبو خبر درکړي باری تعالی تاسو ته به په قران کریم او احکامات ور باندې خنا الہ زما د دې چې زه رسول نشم اراده نه کړی بلکې د دې اراده کړی چې زه رسول شم زکه تلاوت نکوم. فقد لبثتو پس پتا کې درنګ تر کړي ما فیکم پتا سي کې عمرن سو عمر من قبل ولند نزول د قران کریم نا ما و اسم نوائل افلا تاقلون پس عقل نه لري عقل یعنی نشته تاسو ته ځان د انسانیت چې دا قران کریم ما رضان نه جوړ کړي کزان نه مې جوړول سلويخ کاله درکې او مخما ویلې کنه جواب دا خبره. فمن ازلم زجر سوک دا ډیر ظالم بل ظالم نشته دا چانه چې ځان نه جوړي پهلا باندې دروغ لرا یا تکذیب کوي په تونه د الہ باندې انه یقینا شاندار لا یفلح المجرمون فلاح النبي مجرمان خلاصين هم مجرمان. سنگینی ها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم او دوی عبادت کی سوا د الہ نه ما لا لا يضرهم چې zarar نشي رسول دی لرا او نه نفع رسیدي تا نه zarar رسین نفع ويقولون وایدی چې څوک ورته د عبادت مکوي نو وایدی هؤلاء شفاعاؤنا عند الله دا بوتان شفاعتګر زمونږ نه پنه د الہ باندې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا خو تعالی تم بزلفا او رتبه کې نږدې کوي. قل ورته ان تنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الہ لرا بما پاغه سبانه لا يعلم في السماوات چې ندي معلوم الہ لرا علم نه لري الہ باغي باندې پاس مانګو نه کې نه پزماګه کې دا څنګه خبره ده تاسو خبر الہ ته ورکوي پاغه چا لا يعلمون چې ندي معلوم هغه ته پاس مانونو کې نه پزماګو کې دا نفدا علم د وجد انتفاده معلومنا نفدا علم د وجد انتفاده معلومنا اصل کې د الہ العالمین کما حق او شریک شته نه دی نو علم پسراشي وشي او شینا نو علم پسراشي نو تاسو خبر الہ ته ورکوي چې د سی بل شریک دی تاسو سره فهغه بوت باندې چې نه دی معلوم الله ته پاسمان او زمکه کې شرکت داغه مع الله څنګه نه دی معلوم یعنی شرکت شته نه دی نو معلوم څه شي سبحانه پاکی الله له شریک نه تعالی مشرکون او چت داغه سره چې دی شریکې دی له سلام وما كان الناس نو خلق د زمن د ابراهيم عليه السلام او نوح عليه السلام الا امه واحده مگر ملت واحده کما کې نشي آدم علی السلام کې ملت واحد د اسلامو بیا مختلف شو کفر پیدا کا زمان د ابراهیم علی السلام نوح علی السلام شنو خلک کافر شوی وټول امت واحد ملت کفرو به اختلاف وکم او چې د مخ کې سره ولګي نو اختلاف به وسولګي نو دا خلک مگر امت واحده او يهودینو پس دوی سره اختلاف وکړو بعضی مؤمنین شو بعضی کافرین شو ولولا کلمه سبقت او کچری نوې کلمه سبقتا چې په خوا مقرر شوی د لوح محفوظ کې د تاخير د عذاب د امت نه
کداغه کلمات چې مخکې مقرر د جانب ربستان نه وي چرتا لقودی خامخا فیصله وکړه شی په منځري کې په هغه څه کې چې دي په کې اختلافونه چې اختلاف کوي عذاب براغلي نو رسول ذکر علل چې اختلاف ختم کی دریم شوبه ويقولون واذا لولا انزل عليه آية من ربه ولنشنازل ولقى نبي عليه السلام يوم معجزه جانب رب ددنا دا انکار سره کوي دا اغدی به چې صفار سرو زرو شیو دلته چې کوم نه ویلي رواني شي فقل پس ورته وینم الغیب یقینا غیب کلی تفصیلی چې کوم نه ذاتی لله خاص الله لره فانتظروا پس انتظار کوئ یقینا ز چې تاسو پرند منتظرین را بشي در باندې وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ کله چې ورته کوم خلقو ته رحمتا من بعد ضراء ورسل شدتنا مستهم چې رسیدلې دوی ته اذا الناس بدل رمکرن یو فریب او تکذیب فی آیاتنا پدفرایتن زمون کی مونږ چې رحمت ورکو یعنی مونږ مالدار کو ورستو دا شدت او تکالیف ورچ دي تر رسیدلې بیا مکر کی تکذیب په آیاتنا کوي قل ورته الله والله چې کوم نه اسرع مکرا اسرع دی د جهات جزاء ورکول نمک ماکرینو ته اسرع جلد ورکون کې دی جلد د جهات د مکر نه یعنی مکر والا ته جلد ورکون کې د عذاب دی یا شد عقوبتن جلد ورکون کې د عذاب دی دنیوي عذاب ته اشاره ده ان رسولنا یقینا فرشتي استاد زمون یكتبون لکی یغتم کورونا چې مکرونه جوړوي تاسو نه وای دروغ لران کرام الکاتبین لیکي شپږم دلیل په داوا باندې شپږم دلیل تخفیفات او تفسیرات نه بعد صداقت قرآن او چرل شو د دې زواجر شپږم دلیل دی په داوا باندې عقلی هو الذی اذا الله ذات یسیرکم چې ګرځي تاسو فل برین په اوچ کې په دواب والبحر په بحرونو کې په سفنو کشته کې حتی تر دې دا کنتم تخفیف دنیوي ته اشاره راځي شي تاسو فل فل کې سوار په کشته کې وجرین بهم او روان شي دا کشته په دی باندې بریح طیبه فبات خوري باندې چارامي فرحو بها او خوشحال شي دا کشتی بانان بها پدغ خلی باد جاءت راشی ورتا ریح عاصف یوبات تیز عاصف معنی تیز قاصف شدید وجاءهم الموج او راشی ورتا چپی من کل مکان دار رخنا وظنوا یقین راشی انهم یقینا دی چې کوم دی وحیت بهم دا احاطه کړی شي په دی باندې اوس به هلاکیږي نو دغه وخت کې دعوا الله دعا غواړي د اعلان مخلصین په حال کون لري کې خالص کون کې دی الله لره د دین به پکې موحدین شي وعد چې داسې حال برازي در باندې زیبانه چې سفر ته کشته کې بسواري بعد بدر باندې راشي بیا وسکوي بیا بازاري کوي دا وخت کې بیا وایي ننجي تنا کچر نجات را کوي الہ تا مونږ من هذه الرغبات سخنا خاما خشوب من الشاکرین د شکر گزارانو نام شکر استون کو نه بشو فلما انجاهم پس هر کله چې نجات ورکی باری تعالی دی لرا اذا هم يبغون پس ناسا پدې چې کوم دی يبغون فی الارض بغي او فساد لټي پزماګه کې دا نجات ورکول ووم دلیل شو بغیر الحق یا ایها الناس بلا حق اے خلق انما بغيكم یقینا ظلم ستاسو او طلاقات ظلم په من خپل کې دا ظلم ستاسو علی انفسکم فزرد نفسونو ستاسو باندې جنایت داغي متاع الحیات الدنیا اے متاع الحیات الدنیا عیش ور کړه مونږ دی لرا د متاع ژوند دنیوي ثم الینا به خاص مونږ ته رجو ستاسو دا
خبر بدل کوم تاسو ته پاتہ چې وای تاسو ته عملونه چې کول مو. اتم دلیل مع المثال. انما مثل الحیات الدنیا، یقینا مثال د ژوند دنیوي، فبقاو په فنا کې کما ان پشان د وبو دی چې نازل کوم د وبد اسمان نا فاختلطا پسا خلطول شي به په سبب د دیوبو. نبات الارض شن کی جات دزمکین دا هغه قبیله چې خوري خلق الانعام چر بیان انعامات دي. هغه نبات الارض چې ناس او انعام خوري په سبب د دیوبو سره اختلطا فيما بينهم حتی تر دې دا خلت الارض چې واخلص مکا زخرفها هغه زینت خپل وزینت او خخستش پسروش نو زیو ګلانو باندې پنباتاتو باندې وظن او ګمانو کې یقین راشي اهلها اهل د دې زمکی چې حراسونو دي کانان دي انهم یقینا دي چې قادرون علیها قادر دي په اخذ د غلو د دی باندې. اتا راشي ورته امرنا امر د عذاب زمنګ لیلن د شپې او نهار یا د ورځې فجعلنا فسغر زمنګ غیر حسیدا غریب دل شوین کعلم تغنى بلمس گوئے کہ نو بیگا ورکی کوتا دارنگی نو فصل آیات تفصیل بینو منگا ایتونا پا فنا دنیا کی نپار دا قوم تفکرون چلی فکر گئین. دو تشبیح شو. یو تشبیح پا دی که شوا چی تاسو دی که شکوی چی بیا باعث نشی تاسو چی دازمک کی سو کری راش نشی سو میں اشتبادی بیو کری بیرش نشی بیو کری بیرش نشی اوی ری بیدای مرگ دی واپس بیرش نشی چی وی کری نو دغا شانتا د انسانان بیا را پورته کوم. بل وخت پکې تخفیف دنیوي ته اشاره ده چې دا مثال د انسان دی او د دنیا د په فنا او په بقا کې وګوره ته چې وفات پر راشي ختمي لکه بیګا چې سم نو دا شان د دنیا هم ټول ختمېدون کړه لکه را فصلونه چې ختميږي یو وخت په باندې داسي امر د تعذيب زموږ راشي شپې کورځي دا ټول ختمي بیا. والله باری تعالی یدعو باری خلق الى دار السلام کور د سلامتی ته چې جنت یا کور د هغه ذات ته چې سلام دی او کور یې سره جنت ويهدي من يشاء او برابر چاله چې راته د وشیلا صراط مستقیم لارې برابر تا صراط مستقیم یا چې کوم نه کتاب الله شریف دی د دې د موعظونه پن بیا خلیف حضرت علی سے مرفوع روایت پکې پیش کړل. یا مراد صراط مستقیم اسلام دی. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع روایت پیش کړي پکې یا مراد ورنہ حق دی قتادہ مجاہد دار آیا یا مراد ورنہ رسول اللہ و صاحباو نبی علیہ السلام و دیاران الارض للذین دعانی کسانو پر احسن الحسنى چې خکړی دی عملونه خپل الحسنى خګړی دی چې جنت یا خاصتا هغه کسان نه پاره چې دي محسنین حسنا ده و زیادت نو څه زیادت د چې نظر الی وجه الرحمن دی یا زیادت د ثوابونو د چندونو دی محسنین دغه ولا يراق وجوههم ان بلند کی وجوههم مخونه د قطر گرد ولا ذله او نخواری اثر د خواريو د ګرد په مخونو نوي قطر ګرد چې توروالی ته مایل کی سواد بنوي اولئک دغه کسان حال د جنت دیوم فیا خالدون بشارت او هغه کسان کذبوا واستاد تخفیف راغی چې کسب سیئات چې کړي لري بدل لرا خاصتا شرک جزاء سیئه بمثلها بدلا د سیئه په مثل داغه ده دی کی زیادت نشته هر چی نیکی دلس چندیو زیاتی را پکی وتراقم اولان دی بکی دی لرا مخونو دی لرا ذلتن خوارین ما لهم نبی دی لرا من اللہ من عذاب اللہ من عاصم سخلصون کے وساتن کے کانما اغشیت وجوههم مخونه بیداسی توروی دغمنا گوئے کی اغشیت پټکړې شوی دی ورغسته شوی دی وجوههم مخونو دی تقیتان سټوټی من الليل رشپې مظلمن
پالیکون د شپې کې چې وی تیرام د تور شپې نه سټوټې په مخونو ورغورځولې شوی تشبیه له پسیوات کې اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا او هغه ورځ چې راغون به کوم د کافرانو لپاره په غونډه باندې ثم نقول وعد بیا به وایو موږ هغه کسانو ته اشرکو چې شرکونه کړی دي مکانکم اقفوا مکانکم ودرېږئ په ځای خپل باندې انتم تاسو او شرکاکم او معبودان تاسو چې تاسو ما سره شریکان ګڼلیو فزینا ربی کریم فرمای زینا معنا فرقنا بلتن بوکلو مونږه بینهم پمنځ دی کې جدا جدا به کوم وقال شرکاهم وای معبودان د دې برت په پدې باندې کې ما کنتما نو تاسو یا نه خاص مونږ له تعبدون چې عبادت مو کوو تاسو اډو مونږ ته عبادت کړی نه دي یعنی زمونږ په امر مو عبادت نه کړی مشرکان به ورته وای بلا امرتمونا به عبادتکم بلکې تاسو مونږ مامور کړو چې مونږ ته سجدي ولګوئ الها او معبودان به ورته وای فکفا بالله کافر عبادت تعالی شهیدن گوا بیننا و بینکم فمن زمونږ استاد کې وان كنا وانه مخفف من المثقل یقینا شاندار کنه مونږه عبادتکم د عبادت تاسو نه غافلین خما خنا خبره مونږ ته پتم نه وتا سجدي لګولې هنالک پدغه ځکه او پدغه ټیم کې نه عند ذالک تبلو بیا به مومن او بلولی او پوی بشي کل نفس هغه سبانه اسلفت چې د مخ کې کړي د خیر او د شر نه ورد ربک شي الله اله لرا اس اله مولاهم الحق اس الى الله الحق ربک شي الله لرا چې حق ده اسوک ده مولاهم چې مولا ده دی الحق صفت الله هیڅ وضل عنهم اور بشي د دوینا مشغول بشي په ځان خپل باندې هغه بوتان کانو چې ود یفترون چې ځان نه جوړول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد